السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن به مونږه د یو داسې دعا په اړه خبره کومه چې د مشکلاتو په سمندر کې د نجات کشتۍ ده او د حاجتونو د رحمتونو یو چینه ده. د هغه نیابه دعا ده چې د ټولو پیغمبرانو سردار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته ورکړی و او زده کړی و. ورته یو زړه راښکودونکي او د ایمان تازه کوونکي واقعه. یو سائل حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته راغی او ډېر په زار او عاجزۍ سره یې ترنه سوال وکړو: یا امیر المؤمنین، آیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام تاسو ته کومه یو داسې دعا ښودلې ده چې د ټولو دعاګانو نچوړ او خلاصه وي؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه په ډېر خوشحالۍ سره وخندل او وی فرمایل: ما هیڅ کله دا سوچ نو کړی چې څوک په دا نیاب راز د هغې پوښتنه به کوي او تپوس پې کوي، خو تا د دغه دعا سوال وکړو او تپوس ترې وکړو ډېر عاجزۍ سره. هغه دعا دا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما ته داسې زده کړې ده لکه څنګه چې مور خپل ماشوم ته د الف نه تر یا پورې حروف ښایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل: ای علی، دا هغه دعا ده، هر حاجت، هر مشکل د هغې علاج دی او د هر مشکل حل دی. بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنه د امت د خیرخواهۍ دپاره دغه خزانه وفرمایله: زه دغه راز اوس تاسو ته ښکاره کوم چې تر قیامته پورې هر مؤمن مسلمان ترېنه فایده دغه دعا نه والي. څوک دا دعا په یقین سره وی، یو ځلې هم ووی، الله تعالی به د مشکلاتو آسان کړي، تنګدستیا به ترېنه لرې کړي، تکلیفونه به ختم کړي او په راحت سره به بدل کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سورې حشر آخري 3 آیاتونه تلاوت کړه: والله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. او د سورة حديد اولنی 6 آیاتونه تلاوت کړو: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. دا آیاتونه تلاوت کړئ او دواړه لاسونه الله تعالی په دربار کې اوچت کړئ او زړه د خلاصه دا الفاظ او دا دواړه ځایه 3 د سورې حشر آیاتونه او اول 6 آیاتونه د سورې حدید دا وایي: یا مالک السماوات والارض یا صاحب الجود والفضل یا قاضی الحاجات. یوازې ته حقیقي بادشاهی او ستا بادشاهی او سلطنت دی. ای ربه، په دې مبارک آیاتونو کې چې ستا کوم صفات ذکر شوي دي، زه د دغو نومونو او د صفاتو په وسیله زه تانه دعا کوم، خپل حاجت پوره کول غواړم، زما تکلیفونه ختم کا او زما د ژوند د مشکلاتو نه آزاد کړه او په ما باندې رحم باران ووروه. که هغه د زړه درد وي، که د روزګار مسله وي، که د کور مسله وي، یا که د ژوند څه بل څه تکلیف وي، دا دعا ووایه. څنګه چې یوه پیره دې ووي نو دغه ټول تکالیف او نجات به درته حاصل شي. دا په حقیقت کې د قرآن کریم هغه روحاني فارموله ده چې الله پاک پکې خپل قدرت، رحمت او حکمت ټول یو ځای کړي دي. یا الله د دغه مبارکو آیاتونو په برکت زمونږ هر حاجت په رحمت سره بدل کا، زمونږ هر یو تکلیف هغه موږ نه لرې کا، زمونږ رزق کې برکت واچوه، زمونږ د دواړو جهانونو کامیابیانې موږ ته را نصیب کا. آمین یا رب العالمین.